لیدونکو هیله لرم چې تاسو به راته ښه اوسئ. راغلی یو د جلال آباد ښار د زرګرانو کوڅې ته چې دلته عموما بیروبار وي، بېلابېلو څیزونو دوکانونه دي، د زرګریو دوکانونه، همدارنګه د لباس فروشي، د بېلابېل ډیزاینونو لباسونه، زنانه مردانه، چې راغللو د ننداره لباس فروشي ته چې دلته د ننداره لباس فروشي له مشر سره هم خبرې کوو. تاسو له موږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو د ننداره لباس فروشي ته راغلو چې دلته بېلابېل ډیزاینونه دي، سړي دامن، همدارنګه پنجابي، نور هندي، هر رقمه دي. نو نور خو ډیر لیدل کېږي خو ټولو نومونه زه خپله نشم اخیستی. نو له دوی سره به مرکه وکړو او نور به دوی معرفي کړي. دا ستا سلامونه، ستاسو نوم؟ وعلیکم سلام، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. په خیر راغلی. زما نوم جانولي علمزی او د ننداره لباس فروشي یو وړوکی مسؤل. علمزی صاحب د وړوکي مسؤل خو نه، زه چې ستاسو دوکان ته ګورم خو نشم ویلی چې وړوکي مسؤل. مننه خیر. خو څو قسمه ډیزاینونه دي ستاسو دوکان کې د لباسونو؟ په لومړیو کې خو تاسو نه ډېره مننه کوم، ستاسو د پوره ټیم نه چې راغلی زموږ دوکان ته. راغلاست درته دلته چې دی مختلفې لباسونه دي. اوس شراره شته، ګنډې او غارني شته، د ودونو کالي شته، مطلب د ښادیو چې څومره کالي دي هغه موږ سره شته. د چا واده وي، کوژدن، الله دې هر چا کره خوشحالي راولي. زما دوکان ته چې څوک راځي که نه غم دې نه راوړي، دلته به خوشحالي راوړي. بالکل داسې دوکان ته چې څوک ورځي خو خود به خوشحالي راوړي انشاءالله. نو مختلف ډېر ښایسته جامې دي، خو دلته چې موږ سره کوم ډیزاینونه دي دا اکثریت هندي دي. هندي په ننګرهار کې ډېر مشهور دي، په کابل کې ډېر مشهور دي، په نورو ولایتونو کې حتی د دې ځای نه کوزي پښتونخوا ته سپورټ کېږي، هلته ځي. نو هندي لباسونه نن سبا ډېر رش لري. دلته ترکي هم شته، حتی هغه باور وکړئ د کوزي پښتونخوا د پنجاب نه چې کوم کالي راځي څوک یې نه اخلي، هندي مشهور دي. د هندي سره چې دلته تاسو لرئ دا بیا هندوستان نه ورته دي؟ مختلفې کارخانې دي، مختلفې کمپنۍ دي. دوی چې کابل کې مرکزونه لري، هلته 2 مارکیټونه ډېر مشهور دي، هلته دا لباسونه ټول راځي. هلته بیا موږ د دې ځای نه ځو هر سهار، یا په هفته کې 1 ځلې، یا په هفته کې 2 ځلې، یا په هفته کې 3 ځلې خپل مشتریانو ته ګورو. الحمدلله زموږ مشتریان هم ډېر دي او زموږ کار هم ښه دی، شکر د الله نه راضي. خو کله چې لاړ شو نوی ډیزاین راغلی، بیګام زموږ هلکانو نوي مالونه راوړي. تاسو به ګورئ اوس هلکان لګیا دي، بوخت دي او ځای په ځای کوي. نو بس انشاءالله چې ښه دی. کابل ته بیا چې تاسو وویل چې تاسو ځای له دې ځای نه له کابله راوړئ، خو کابل ته بیا د کوم ځای نه راځي؟ کابل ته د هند نه راځي. د هند نه راځي؟ هند نه کراچۍ ته راځي، کراچۍ نه بیا همداسې راځي مسلسل ډایرکټ کابل ته. بیا د دې ځای نه بېرته کوزي پښتونخوا ته ځي. ډېر ښه. او د هندي سره تاسو به نور جوړې هم موږ ته وښایئ چې کوم یو هندي ده؟ ښه، دا کوم یو د دې ته څه نوم اخلي؟ دې ته شراره وایي که نه، ترکاره شراره نوی ډیزاین. دا بیګا راغلی دی، شاته او مخې ته کار لري. تاسو ګورئ. که دا زه واخلم خو زه یې ګرځولی هم نه شم. هو دې ته خو همغسې صورت په کار دی. ښه، دا د دوی ما ته بدرنګه هم وویل. نه خدای دې نه کړي، لکه صورت باډي که نه چې دا وګرځي، دې کې خو وزن دی. بالکل ډېر دی. ورکوي دا شراره ده، ورسره دا هم شراره ده. هغې قیمتي ده، دې ریټ لږ مناسب دی. دواړه تقریبا یو ډیزاین دي فکر هم شته، او دغه چې دي دا بیا ارزان بیه دي. د هغې شرارې قیمت چې دی هغه لاندینی تقریبا 9000 10,000 موږ ته راځي، او یا 12,000 11,000 یې موږ خرڅوو. صحیح ده؟ دغه ارزانه دی. دا به 6,500 روپۍ د دې ریټ دی. دا د کوژدنو کالي دي، خادي دې درکړه، الله پاک راوړي. انشاءالله چې تاسو هم کولی شئ. دا به وشي به ګرځول. ځان سره مشوره کوم. ښه، قیمتترین لباس مو دلته کوم یو ده او قیمتترین چې وي هغه څو ده؟ قیمتترین لباس دلته موږ ته خلک اډر راکوي که نه. اکثر نن سبا زمانه چې ده که نه ټوله فیسبوکي ده، انټرنیټي ده.
هغه کې چې کوم ډیزاین وګوري خارجيان یا په هند کې نو هغه موږ ته بیا راوړي دلته هغه شی په هغه شکل ورته موږ جوړ دا قیمت ترين ده د قیمت چې ده تقریبا 28,000 افغانۍ 28,000 دا قیمتي ده نو دا ورسره شاته که تاسو ګورئ دغه ګوره د ته چپندار وي ډیر ښایسته لباسونه دي او ورسره هم شراره ده دی ګوره ښه دا اوس ته ګرځولی شي لکه دغه دي که نه درنده نه ده سپکه وزن یې ده سپک دی ډېر ښایسته جوړې دي قدرمن لیدونکو که غواړئ چې ودونو کې او خوشحالیو کې ښایسته ښکاره شئ نو راشئ ننداره لباس ګوره دلته موږ سره ارزان بیه سو دا پنجابي دي صحیح ده دې ته چاکداره پنجابي وایي ښه چاکداره پنجابي وایي د دې په دې شکل دی دا مثال د خبرې دی پیجامه چې د دې د ګراره وایي صحیح ده ګورئ بالکل او شلوار ورته څوک وایي څوک ورته ګراره وایي مطلب دا کوم مخکینی ډیزاین چې د تمنګ وښودل که نه چا چې په کوزه پښتونخوا کې وخت تېر کړی هغې ته هغه وایي لهنګه وایي په همداسې سپین بب کالي موږ سره ډېر ښایسته دي بعضې که تاسو لیدلي وو هوټلو کې پروګرام چې 2-3 کسان ناوې پسې نیسي شاته که نه او نو هغه هم موږ سره شته دی د کرایه چې دی مختلف دي څه ګنډې افغاني موږ ورکوو په کرایې باندې خو هغه هم بیا لیخي دي هماغه کرایه دپاره منتخب دي څه سپین کمیسونه دي هغه هم د کرایه دپاره منتخب دي اوس یو څوک راځي اکثریت د اطرافونه چې خلک راشي هغوی بیا نه خوښي چې کرایې کالي کور ته ویسي که نه هغوی بیا اخلي د ښار کې چې کوم خلک اوسېږي دا خپل اقتصاد ته ضربه نه ورکوي فکر مو شته بالکل او داسې وایي چې یاله دا یو واده کې مې اغوستی خلک لیدلي بل واده ته باید بل واخلم او یا هم په کرا واخلم دا بف دي ښه دا بف دي او ډېر انتیک دي نوی شیپ دی شاته او مخکې پر کاره دی بالکل که ستا خوښ شوي خو پیسې راکوو تا ته به در پیسې هم درکړمه نو حتما موږ هم پیسې دا رنګ ورکړي چې کوم ما سره ښایسته نه ښکاري ما ته جګري رنګ یې راکړی صحیح ده صحیح ده بس جګري رنګ به درکړو دا ګوره دا پکې ګنډې افغاني دي ډېر لوکس دا که اوس قیمت کومه نو انس خان کاموال هم دونه تکړه دی چې تا ته یې اوس واخلي که نه نو فکر کوم هغه درونه غواړي انس خان کاموال زړه وړوکی دی د دې قیمت بیا څومره د دې قیمت دی 2800 افغانۍ 2800 دې کې بیا موږ سره کریم او شته تاسو زما د همکار نوم واخیسته چې هغوی هم زړه غټ نه دی چې تاسو لپاره واخلي ستاسو زړه هم ډېر کوچنی دی چې ما ته یې نه ډالۍ کوئ نه زمونږ الحمدلله زړه غټ دی خو موږ د ورځې یو 50-60 لاسل مشتریانو سره مخ کېږو او ټولې جنکۍ راځي زما دکان ته زه په سړو سودا نه خرڅوم نو زه که داسې کار وکړم نو سبۍ ته به زما کډه په سر یې زه به تللی یم دکان نو قدرمن لیدونکو بیا هم یادونه کوم که چیرته غواړئ چې ودونو کې او خوشحالیو کې مو سیالي برابر وي او ښایسته ښکاره شي نو ننداره لباس فروشي ته راشئ ځکه دلته ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه او بېلابېل ډیزاینونه نوي ډیزاینونه شته او ځان لپاره خوښ کړئ واخلئ او په ودونو کې ځان ښایسته کړئ کیدای شي تاسو به د خبرو سره ډېر مخ یې او پوښتنه هم نشئ کولی کور کې چې وپل یاست د خدای یو جوړه مې درته راوړې نه مې ده نه ده خراب شوې همداسې او بالکل دغه شي دي بیا دنبالهدار دي او لږ شاته دنباله لري تاسو ګورئ ډېر ښایسته فکر کوم چې بیا په کراچي وړل کېږي دا دنبالدار بیا ډېر نه دی بیا نه ورکوو موږ په نه دا نه یعنی نور خو دنبالدار ډېر په کرا به وړل نن سبا مو دنبالهدار دی و ځکه بیا پاسته نشي اغوستی او نن سبا مود دنبالهدار دی ډېر ښایسته انتیکه شیپونه موږ سره شته بالکل مجبور 2 کسان ورته شاته روان اوسئ تاسو سره یا داسې شوي چې تاسو وویل په کرا مو کمیس ورکړی دا او ورکوئ هم نو چې په کرا یې وړې وي نو تاسو هماغه د کمیس مصارف ټول پیسې ترې اخلئ او که نه نیمایي به یې اخلئ زه به تا ته خبر وکړم که نه رب العالمین دا ښځې ټولې اصلاح کړي هغه څنګه پرونی خبره درته وکړمه زموږ دکان کې مشتري راغی دلته پنځه شپږ جوړې لباس خوښ کړو او ورته مې جدا کړه کې مې خوده سپین جوړه یې خوښه کړه پیسې مې راکړې بل مې ورته ولیکو د دې نه ښکته شولې لاندې مارکېټ ته دا ښځې خو چې دي که نه تشویشي دي ډېرې زیاتې تشویشي دي نو بل دکان کې چې جوړه وګوري وایي دا صحیح نه ده دا صحیح ده نو بیا مشتري راغی وایي چې دلته دغه دی دا جوړه مې خوښه نه ده بیا بهانه دا وکړه چې موږ ناوې ته پیسې لیږو او ناوې په خپله خوښه اخلي نو بیا هغه زموږ هغه بلې بیرته واپس کړه نو بل دکاندار سره خبره کوه
وکړه کنه نو لطفا دغه کومه زنانه طبقه چې ده کنه دا په خپله ژبه نه ودرېږي هغه شي کوونکي سیزونه ډېر خوښوي کیدای شي هغوی ته موږ انتیک شی نه لرو شیک لرو خو دلته چې کومه جوړه ولیدله بل دکان ته بیا لاړ شي هغې نه بیا هغلته ورختایي بیا زموږ بل پیسې هم راکړي بیا وایي چې نه دا مې بیا هغه وخت چې تاسو بیرته هغه پیسې چې تاسو ته درکړي تاسو بل ورکړي نو بیرته چې پیسې وغوښته تاسو خفه لاړئ او که هغوی اکثریت موږ نه په دې کې مشتري خرید ځکه نه خفه کېږي چې موږ هم دلته برق بل ورکوو مالیات ورکوو ښاروالي ورکوو صفایي ورکوو شاګرد لرو مصارف لرو نو کله چې ته پیسې مو واخلې او 3 ساعته 2 ساعته په مشتری باندې خواري مو کې دا جوړه را واخله دا څنګه د خور یو دا څنګه د خور یو دا څنګه د هغه خوخه کې الته ورته کې دي نو هغه د هغې شوله بیا چې درته پرېږدي نو هغه دکاندار حتما خفه کېږي که زما به هغه مشتري په خپله هم شي که نه حتما ورته زور ورکوي مننه مخکینی سوال مو ځواب نه کړه څنګه چې مې وویل چې تاسو په کرا چې کمیس ورکوئ د کمیس ټول پیسې اخلئ که نه نیمایي برخه والا نو چا نه بختنه کړې وایي چې شی دې ډېر خوښېږي که نه شوده دې خوښېږي که ماسته دې خوښېږي 2 کاسې به درکره نه دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې کیدای شي داسې هم تاسو سره شوي وي چې کمیس یې په کرایه وړی وي خو بیا بېرته یې نه وي راوړی نه موږ خو ضمانت اخلو چا ته چې کالي ورکوو چې وی نه پېژنو هغه ته کالي نه ورکوو بیا ته نه ضمانت اخلو چې څوک نه پېژنو حتما یو دکاندار یو زرګر یو څوک لري په دې بازار کې که بیا هغه هم نه لري نو اکثریت یې په 100% کې 90% خلک زما دکان ته چې راځي الحمدلله ډېر داسې ښه کورنۍ خلک راځي اوسه پورې موږ سره داسې یو پېښه نه ده شوې چې شاره نه کالي وړي او هغې خوړلي خو اکثره دکانداران سره داسې شوي دي هغه دکاندار سره کېږي که نه چې کم دکاندار چې ښځې وګوري ورخطا کېږي او مطلب جوړه هم ورته فري ورکوي هغه به دکاندار نه دی خاص تاسو بیا څومره وخت کېږي چې دلته تقریبا زمونږ دکان دا 11 کال دی تاسو به ښه شوي مخکې وختونو کې به تاسو هم کیدای شي داسې شوي اوسئ چې یعنې تاثیر لاندې به راغلی د ښځو په وړاندې نه زه به درته جالبه خاطره ویم مهرباني نو ما سره یو شاګرد راغی دکان ته پر بړغږېده چې ولا د سیمه ولا هغه سیمه پلان دی بستان دی دې ساعت کې چې څنګه مې کار ته ودرېدم مال ولېږه د ده څه خیرات معلوموم زه لاړم مال ته ورته ودرېدم دا زنانه چې راغلې نو دې ته وایي دا جوړه په سوره دا ورته وي ولا داسې کوي ولا د دې ریټ خو ماته نه هغه شاګرد چې اوس هم غټ شوی دی په دې دولت کې وظیفه ده اوس هم چې کله کله راشي ورته وایم بچیه چې ته هر څومره تکړه شي ریکارډ د ما سره پروت دی زنانو سره خبرې کول او پاغي باندې لباس خرڅول او هغوی سره ډیل کول دا د هر چا کار نه دی ځکه اکثریت خلک چې زنانه راشي دکان ته ورخطا کېږي هغه سره ډیل نشي کولی هغه باندې لباس نشي خرڅولی نو الحمدلله موږ داسې عام لکه داسې راته ښکاري لکه د خپل فامیل خلک بالکل عادي شوي یې ورسره لکه د خپل فامیل خلک چې راشي دا خو اوس وخت زما د وخت نه ده دا لږ لرې کېدی هلته یو ګنډ افغانیو برخې ته راغلو چې ډېر ښایسته ګنډ افغاني دي دلته د دې بیا ریټونه ووایئ چې کوم یو په کوم ریټ ده مننه دا ګنډ افغاني مختلف دي هغه چې دي هغې جدا شیت دی دی جدا شیت دی دی جدا شیت دی ریټونه مختلف دي د هغه ریټ چې دی کم دی د ده ریټ زیات دی د ده زیات دی د ده ریټ هم زیات دی دغه چې دی د ده ریټ هم کم دی او نو دا زما د دکان بله حصه ده دلته چې دی ګنډې افغاني دي او دا غټ غټ دنبالهدار کمیسونه دلته مشتریان دلته راځي او ستاسو په کارونو کې کوم وخت ډېر د لباسونو سیزن وي چې خرڅېږي ډېر وخت په کار مو کېږي نو دا خو بهتره ټولو مشتریانو ته معلومات ده چې کله واده کله کېږي کوژده کله کېږي یو سیزن یې که نه نو په دې سیزن کې موږ هم ډېر خوشحاله وایو د ودونو سیزن دی هغه کوم سیزن ده نو دا حمل میاشتې تېره شي که نه بیا هر چا د خدای پاک وس ورکړي بیا هغه که ملک چې زلمی شوی کوژده یې ورته کړې پلار ته وایي پلاره څنګه چل دی واده راته نه کړې مخکې وخت کار ښه وکړه اوس وختونه یعنې مخکې وختونه 3 4 5 کاله مخکې ښایم یاره ناشکري خو نه ده په کار خو فلحال چې کوم حالات روان دي او کومه سختدریزي روانه ده په بازار کې د دې نه موږ مخکې ډېر زیات خوشحاله وو مخکې مشتریان ډېر وو خلکو سره پیسې وي
د خلکو معاشونه او بعضې دا زنانه چې دي که نه څوک معلم وي څوک ډاکټر وي څوک یو وظیفه لري نو اکثره چې د میړه لاس ته کښېني نو هغه دومره پیسې زنانه ته ورکوي که نه چې هغه صرف د هغه د کور وشي خو کله چې یو زنانه وظیفه ولري او پیسې ولري نو هغه په ځان باندې مصرف کوي نو زنانه غریبي سره چې روپۍ نه هغه به د کومه کې دغه پیسې به د کومه کې مطلب خرچه به په ځان باندې څه وکړي اوس د پښتنو خبره خلک څادر سره خپې غځوي له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو اول سئ ډېره مننه ستاسو د پوره ټیم نه الله مو خوشحاله لره کور مو ودان ښه وخت آباد اوسئ لیدونکو تاسو دلته هغه کمیسونه ګورئ چې کمیس یې بخمل ده خو پایجامه یې بل ده چې فی الحال په دې سیزن کې فکر کوم دا کمیسونه ښځې نه ډېر خوښوي قدرمن لیدونکو زموږ د خپرونې هم وخت پای ته رسېدلی نو نشو کولی چې له تاسو سره پاتې شو تر بیا ښه وختونه ښې چارې لویه لامومه